عزیزانو سلسله د حقوقو کې د مور او پلار حقونه او بیا د اولاد حقونه بیان شول. نن سبق کې من د ښځې او د خاوند په یو بل باندې چې کوم حقونه دي د هغې تذکره کوو. چونکې زمونږ په معاشره کې ټول عمر یو مخ ډبیږي، لکه څنګه چې د مور او د پلار او د بچو په حقوقو کې د مور او پلار حقونه هر څوک ذکر کوي، د بچو حق ته اډو څوک زینه چې دا هم به څه شي وي. همدغه شان زمونږ په معاشره کې خو چې خوله وازی مولا صاحب نو وی د خاوند ډیر زیات حق دی، خو د ښځو حقونه هم شته که نشته د هغې ذکر نه کوي. د دې وجې نه انشاءالله که الله تبارک وتعالی ژوند او توفیق راکو نو دواړه به ذکر کوو، ځکه دواړه پیژندل پکار دي. په دغه سلسله کې نن منګه په ښځه باندې د خاوند چې کوم حقونه دي د هغې آغاز کوو. ما د قرآن مجید آیت ولوستلو د 5مې سپارې د سورت نساء آیت نمبر 34 دی، او دا د ښځې او د خاوند د حقوقو دپاره مرکز دی. دلته دې آیت کې ټول را جمع کړي دي. د سورت بقرې د 2مې سپارې آیت نمبر 228 آیت نمبر 228 پاغی کې ذکر کړی دي. هغې کې مختصر غونته الله فرمای ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، د ښځو حقونه شته په شان د هغه حقونو چې په ښځو باندې د خاوندانو دي، نو داسې په خاوندانو د ښځو دي. وللرجال علیهن درجه، خو د خاوندانو په ښځو یو درجه اوچته ده. ابه منی ابه زنانه منی چې خاوندان بهرحال خاوندان دي، سړي بهرحال سړي دي. دې کې هم ذکر کړي مفسرینو د دې لاندې هم تفصیل کړی دی. او دا کم آیت چې د سورت نساء په خطبه کې مونږ ولوستلو، الرجال قوامون علی النساء، دې کې فرمایي چې دا سړي چې دي قوامون نگرانون، دا به نگرانان وي، مشرون دا به مشران وي، آمیرون دا به امیران وي. سړی به مشری د کور خزانه، سړی به امیر وي خزانه، په سفر کې په حضر کې په کور کې سړی به نگرانی خزانه. هغه به موږ ذکر کوو. ایته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی دی چې کم سړی خو چې کم دی نو داسې شو چې مشري یې ښځې ته پرېښوده نو دی لاړو تباه شو. اب بیا په هغې کې راځي په خپل ترتیب باندې. ولی دلته 3 وجې ذکر کړي دي. بما فضل الله بعضهم على بعض، یو خو د دې وجې نه چې الله بعضو ته په بعضو فضیلت ورکړي، بعضو ته الله په بعضو فضیلت ورکړي دي. نو سړو ته الله په ښځو فضیلت ورکړي. ښه دا به مني. دا خو کفري نظام دی جمهوري چې په دې کې ښځې چې کم دی نو د سړو برابر دي، چې یو طرف ته 101 ښځو وټچولې او بل طرف ته 100 سړو وټچولې، ګټلې بچای ښځو، ګټلې به ښځو وي، مولیان به هم ورسره دا مني. په خبره هغوی به د دې تعویل بیا په اسلام سره کوي. نو دغه خو کفري نظام دی. وګرنه الله وی ما سړی په ښځو باندې بالا کړي، دا الله وی ما فضیلت ورکړي، دا فضیلت به ښځې مني چې د سړو فضیلت دی.
وبما انفقوا من اموالهم او دویمه وجه دا ده چې دا سړي به خپل مالونه خرج کوي په ښځو نه چې ښځې به خرج کوي په سړو مال به څوک خرج کوي سړی به ګټي په ښځه به خرج کوي او د کله نه چې ښځو ګټل شروع کړي دي او په سړو یې خرج کول شروع کړي دي د هغې ورځې نه خبره الټه شوې ده د هغې ورځې نه د معاشرې فساد بالکل ښکاره شوی دی د هغې ورځې نه معاشره هغه د اسلام نه اوړېدلې ده نو دا او دریم دا دی چې الله تبارک وتعالی وی چې ما دې نگران پیدا کړي دا زما فیصله ده نو پدې کې یو څو حقونه چې کوم دي نو الله تعالی ذکر کوي دغه آیتونه ورته چې کوم دي نو مرکز دی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای و یو جنې رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه ورته وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما پس رشتي راځي خو زما واده ته زړه نه کیږي مزاج او طبیعت مې نه غواړي چې واده وکم خو خلکو ډیره مجبوره کړم خلک را پس رشتي را لیږي نو زه ستانه تپوس کوم چې د خاون به په ښځه باندې څه حقي چې زه وګورم که چېرې هغه حق ادا کولی شم نو بس غاړه به کېدم او که نه شم ادا کولی نو بیا به غاړه نه ږدم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې د خاون خو دومره حق دی که د خاون دا جسم د سر نه والې تر د خپو پورې سخا شي سخا دانی پی روخیجی چینجی پا کی وشي او دا خزا د دی خاون دا بدن په جبه باندې سټي او سپاکیه نو به دا خزا د خاون حق ادا نکی د خاون حق به پوره نشي بس یو مختصر غونډه کې خبره ورته وکړله چې ته به څه تپوس کې چې څه دي دومره ځان سره ذهن کې واچوه ښځه دې ځان سره ذهن کې دومره خبره واچوي چې د خاون جسم د سر نه تر د خپو پورې سخا شي ګنده شي بدبودار شي د دانو شي د پیپ شي د وینو شي او دا ښځه په جبه باندې سټي نو به دا ښځه چې کوم دی نو د خاون حق ادا نه کي به پوره نه کي دومره حق دی ولې چې هلته نبي علیه صلات وسلام فرمایي که چېرې الله تبارک وتعالی بل چاته د سجدي اختیار چې کوم دی د پیدا کړی وي چې بل چاته هم پکې سجده کوه نو ښځې به خاوند ته سجده کوله یعنې دا خاوند د دې ښځې دپاره په منزله د رب دی په منزله د خدای دی په خبره ورسېلي نو دې کې چې کوم دی نو دا ذکر کړل دا روایت امام حاکم د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نقل کړی دی نو بیا هغه جینې تپوس وکړه چې زه اوس واده وکړم کو نه کړم نبي علیه السلام ورته وی واده وکړه ولې واده کې ډېر زیات چې کوم دی نو برکتونه پراته دي د سړو دپاره د ښځو دپاره د ښځو عزت حیا جسم ستر ارس محفوظ شي او سړو کې تقوا او پاک دامنی راشي ولی چرته حلال او چرته حرام کې ګند او حلال پاک دي پاک دامنی راشي یوواری فاطمه رضی الله تعالی عنها عائشہ رضی الله تعالی عنها ته وی زستانه غوره او افضل یم عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته وی ځکه چې زه د پیغمبر لور یم زه د پیغمبر د جسم حصه یم نبی علیہ السلام به فرمایل فاطمه بضعه مني فاطمه زما د جسم حصه ده زما د زړه ټوکړه ده مور بی عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي وینا زستانه افضل یم
هغې ورته وی څنګه؟ وی داسې وی چې کله ورځ د قیامت شي او الله تعالی فیصله وکړي چې جنت ته ځې نو ستا لاس به د علي په لاس کې جنت ته به ځي او زما لاس به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې او جنت ته به ځم. ښځه به د خپل خاوند سره لاس په لاس به په لاس کې او جنت ته به ځي د خپل خاوند سره. نو وی زه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جنت ته ځم او ته به د علي سره ځې. اوس ووایه چې څوک افضل؟ دا فضیلت په څه شي وشو؟ په واده که نه؟ په واده وشو. نو واده اپکار دی چې وشي. نو نبی علیہ السلام ورته وی واده وکړه. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د قبیله خثعم یوه ښځه وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوه او عرض یې وکړل چې یا رسول الله زه واده کړیم او اوس واده کوم، نو ما ته ووایه چې د خاوند به څه حقوق وي. ګوره داسې ښځې وې ښه. اوس تاسو ته داسې ښځه معلومه ده چې د واده نه مخکې بیداره چا نه تپوس کړي چې په ما به د خاوند موږ په خپله نه دی کړی. نو یو سړي دا تپوس نه دی کړی، راغلی نه دی، چا عالم ته ناس نه دی، چا مفتی ته ناس نه دی چې په ما به د دې ښځې څه صحه کي. خو دا خو بس یو خواهش یې چې کوم دی نو په سر روچت کړی دی، بس کوم دی نو بس واده دی جي واده دی. نو بیا تپوس وکړه چې د دې واده څه تقاضي شته که نشته، څه حقوق شته که نشته، په ما به د ښځې څه حق ای که نه یا کولی شم که نه شم کولی. که هغه نشي کولی نو بیا خو واده به نه کې بیا به واده نه کې. علماو لیکلي دي چې کله یو خاوند د ښځې حق نشي ادا کولی، ښځه ساتلی نشي، نو بیا خو واده چې کوم دی نو هغه باندې حرام دی. او چې کله چې کوم دی نو دای چې دته یقیني چې زه به ګناه کې پریوزم او ګناه کومه نو بیا او وس شته د واده نو بیا پې فرض دی. او کنه چې کوم دی نو د ګماني صرف چې یاره ګناه به رانشي نو بیا پې واجب دی. نو عزیزانو واده هغه به چې کوم دی نو دا به تپوس کوي. ځکه دا ګوره دا ښځې راځي د قبیله بنو خثعم، د قبیله خثعم دا د مدینې قبیله وه. راغه نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل چې د خاوند خو ډیر زیات حقونه دي، خو لیکن یو حق د هغه دا دی که چېرې هغه په اوښ د پاسه سوري او تا ځان ته غواړي او ستانه ضرورت پوره کوي نو ته به ورته انکار نه کې، انکار به نه کې. بس هغه بیا هر څنګه چی خو لیکن انکار به نه کې. مطلب دا دی چې خاوند ښځې ته څه ټیمم آواز کوي نو دا ښځه به د پلار جنازه، د پلار مرګ، د مور جنازه، د مور مرګ هر څه به پرېږدي او د خاوند ته به نیغه ولاړئ، خاوند ته به ولاړئ. دا معنا شوله. ځکه حدیث شریف کې راغلی وی که چېرې خاوند ښځې ته آواز وکړي چې راشه او د ښځې په تنور روټۍ لګولي. تنور یې ځکه ذکر کو چې د تنور روټۍ چې وي که نه هغه د سکندونو کاري، ایکې منټونه او وختونه نه لګي، بس د سکندونو کاري. هغې نه که اخوا کېږي بس روټۍ سوځي. خو په تنور روټۍ لګولي دي او خاوند ورته وی چې راشه نو دا به ورته دام نه وي چې ما په تنور روټۍ لګولي دي، بس فوراً به راځي. داسې ښځه به اوس پیدا کړي. خاوند به ورته چغې وي او دا به په موبایل کې لګیایي، خاوند به ورته چغې وي او دا به په خپل سینګار کې لګیایي. سینګار به د څه دپاره کوي؟ داسې نه چې د خاوند دپاره کوي، سینګار به کوي چېرته ډاکټر ته به ځي سینګار به کوي. د خدای په قهر اخته دي، بیماره د ډاکټر ته ځي سینګار هم کوي. ته حساب وکړه، داسې معاشره شوله، داسې حال شوله. ته چې بیماره یو ډاکټر ته ځې نو د دې سینګار پکې څه ضرورت دی؟ قرآن کې خو الله په سورت فاطر کې فرمایي وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا
وتستخرجون حلیة تلبسونها. دوه قسمه سمندرونه الله پیدا کړي دي، یو مالګیچن او یو خوږ. وی د دې دواړو نه تاسو میان روباسه خوري او د دواړو نه کالی روباسه اغونده. اوس مفسرین وی چې کالی خو سړی نه غوندي، کالی سړی چي او صيغه وروړي دا ومن كل تخرجون حلیه تلبسونها. تلبسون د مذکر صيغه ده، تلبس تلبسان تلبسون. د دې دواړو نه تاسو کالی روباسه او کالی اچوي. اوس کالی خو خزي اچي. مفسرین وی دي کې نقطه کالی خو اچي خزا خو اچي به سړی د پاره. اغه په کالی چولو کې بعد د اغه مقصد غرض نیت دا نی چې زه کم دینو خپل کم دینو شوق پکې بجاو کم، خاون په خوشاله کم، خاون ځان ته مایل کم، دا به وی په خبر ورسلی. نو اوس خاون چې کور ته راشي نو د ښځې نه به بدبوزي، یو هفته به لامبلی ني، او چې ډاکټر ته ځي نو په ځان به دومره څه پي چې په لاره باندې ځي نو خلک به وایي چې دا واده به کوم ځای روانه دا ډاکټر ته، خلک به وایي چې دا واده به لا کوم ځای کې چې دا ښځې رواني. نو دا یو حق د خاوند داري چې ښځه به د خاوند د کور حفاظت کوي. دې په دغه آیت کې ذکر کړي 34 کې یو حق هغه چې کم دینو د خاوند داري چې ښځه به هغه به چې کم دینو د خاوند د مال حفاظت کوي. د خاوند مال به بې دړک نه لګي چې خاوند کور کې مال اخلي او ته چې کم دینو کپړو والا راغلی او ځان له په کپړې واشته، لوخ والا راغلی لوخي واغشته، درو والا راغلی او درې ته واغشتله. داسې بنه کې د خاوند د اجازت نه بغیر به د کور نه یو شی بهر چې کم دی چاله نه ورکې. کدی ورکو نو د خاوند ثواب وشو ته ګناهګار شوي. حدیث شریف کې دی ښځه ګناهګار شوه او د خاوند ثواب وشو. د خپل ځان حفاظت بکې دام د خاوند حق دی. د دې د ځان چې دی دا د دې نه دی، دا د خاوند امانت دی، دا د خاوند امانت دی. یو حق داري چې دا ښځه به د خاوند د اجازت نه بغیر نفل روجم نه نیسي. د خاوند د اجازت نه بغیر به نفل روجم نه نیسي. ولی اسنه چې خاوند ته د رزق تقاضا شي، ضرورت شي او د دې روجي نو به انتظار کوي نه بنيسي. دا د خاوند حق دی. یو حق دار چې د خاوند د اجازت نه بغیر به نفل منظم نه کوي. نفل منظم فرض بکي که خاوند زړه وی او کنه وی روزه هم فرض نیسی. د خاوند زړه وی او کنه وی یو حق دار چې د خاوند د اجازت نه بغیر به دا ښځه د کور نه قدم هم نږدي. که د دې پلار مړ شوي وي، که د دې رور مړ شوي وي، که د دې مور مړه شوي وي، هیڅ چرته به هم دا د خاوند د اجازت نه بغیر قدم نږدي. اوس د خاوند د اجازت نه بغیر په کم ځای کې ګرځي. الان کې د پلار او د رور او د کم دی د مور مرګ ته د خاوند د اجازت نه بغیر نشي تللی. دا حق دی د خاوند، دا په خاوند خر سره دا حق دی د خاوند. او کچری بغیر د اجازت نه قدم کی خودلو نو پرشتي با په دې باندې تر هغه وخت پورې لعنت وري او وای با چې ترسو دی توبه نیستی او خاوند راضي کړي ني، چې ترسو توبه وستي ني او خاوند راضي کړي ني. نو ښځه به د خاوند د اجازت نه بغیر بار نوزي. دا د خاوند او دې ته ویل کېږي ښځه چې دا بار نه ګرځي،
چې بار ګرځي دا ښځه نه شوه دا بیا نرخزی شو ښځه نه ده بیا. قرآن کې الله تبارک وتعالی په سورت رحمان کې د جنت د ښځو صفت بیان کړي. د جنت د ښځو فیهن خیرات حسان حور مقصورات فی الخیام. آخر کې فرمائی لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان. جنت کې چې کوم دینو داسې بیبیانې دي ښکلې ښایسته پټې ساتلې شوي دي د دې خپلو خاوندانو نه مخکې به دوی سر به د دوی په جسم نه د چا سترګې لګېدلي نه لاس لګېدلی دی. دا په ښځه کې صفت دی. دا په ښځه کې صفت چې دا صفت پکې نی کنه دا ښځه نه ده. نه به په ځان باندې د چا سترګې پرېږدي او نه به په ځان د چا لاس پرېږدي د خاوند نه علاوه. دا بل حق د خاوند رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې ښځه به د خاوند قدر کوي، عزت به کوي، احترام به کوي او درانه به ورته ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وی لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. رواه الترمذی. امام ترمذی روایت کړي فرمای وی کما چاته حکم کولی چې د الله نه علاوه بل چاته سجده وکانو ما به ښځو ته ویلي و خاوندانو ته سجدې کوي. دا مونځ بیا کور کې خاوندانو ته کوه او د الله نه علاوه بل چاته اجازت نشته. ښځه به په کور کې دننه ځان به محفوظ ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ابن حبان روایت کړی د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ اقرب ما تكون المرأة من وجه ربها. ښځه چې کوم دینو د رب رضا سره زیاته قریب هغه وخت کې وي اذا كانت في قعر بیتها چې دا کله چې کوم دینو د کور په ګوټ کې وي، په ګوټ کې د کور په ګوټ کې نو دا به رب سره ډیره نږدې وي، ډیره زیاته. وان صلاتها فی صحن دارها او د دې مونځ د کور په صحن کې افضل من صلاتها فی المسجد. په جمعات کې چې کوم دینو د مونځ نه افضل دی. وفي روایت افضل من مسجدی. دا حدیث په مسجد نبوي کې لګېدلی دی. ای خیم التخذو ته چې د ښځو د پاره د ښځو مونځ چې دی که نه په خپل کور کې دننه په مسجد نبوي کې د مونځ نه افضل دی. نو په مسجد نبوي کې دننه د مونځ کولو نه افضل او غوره او بهتر په خپل کور کې دننه دی، د کور په صحن کې. وصلاتها او د هغې مونځ فی بیتها په کوټه کې دننه افضل من صلاتها فی صحن دارها. د کور د صحن نه په کوټه کې دننه افضل دی. وصلاتها فی مخدعها او مونځ د هغې چې کوم دی د کوټې په ګوټ کې او کوټه کې دننه ځان له گیر چاپیر صادر لګولې دی ته مخدغ وای او ځان بالکل بند کړی او پناه کړی. افضل من صلاتها فی بیتها دا د کوټې نه افضل دی. نو دومره به ځان محفوظ ساتي، نو دومره به ځان محفوظ ساتي. په خبره ورسېل ځکه چې ښځه چې ده که نه حدیث شریف کې راځي المرأة عورة. ښځه چې دا نو دا ټول ستر دی، ټول عورت دی. ښځه ټول عورت دی. د سړي خو د پنډو نه تر د نامه پورې عورت دی، خو ښځه
د سر نه تر د خپو پورې ټول عورت ځکه ورته پښتو کې وایي عورت، دا اردو کې ورته عورت وایي، عورت. فاذا خرجت استشرف الشیطان، چې کله دا ښځه چې کوم دی نو بار روزي نو شیطان یې خلکو ته ښکلي کی. ته ګورې که نه دا بار بازارونو کې یا په دې موبایلو کې ګوري یا په دې ګاډو ماډو کې ګوري یا په دې لارو کوڅو کې دا ګرځي که نه بس دا به تا ته هسې ښکلي ښکاري. دا ولې دا شیطان ښایسته کړي. بل مې ورته ویلي که نه تفسیر کې راغلی که نه شیطان وی ماله جال، الله ورته وی جال د ښځې دي، ځه جال د ښځې دي. النساء حبایل الشیطان، ښځې د شیطان جال دی. نو بس دی ښایسته کړي ورته دا وایي. خو دا کله دا چې ته پردو ښځو ته ګورې نو تا ته به ښایسته ښکاري، نو کور ته چې لاړ شي خپله بدرنګه ښکاري نو ته به د واده په خوند پوه نه شي. ځکه حدیث شریف کې راغلی دي چې کوم انسان دا نظر محفوظ کو، نظر یې خپل محفوظ کو، نو دی انسان د واده خوند او مزه محسوسه کړله. او چې کوم انسان نظر نی محفوظ کړي نو تا ته به هغه خپله بدرنګه ښکاري او دا پردی به درته شیطان ښایسته کړي نو بس ته خوند باندې پوه نه شولې. نو نظر دا چې کوم دی نو ډېر زیات خطرناک دی. ځان به چې کوم دی نو ساتي، د نظر حفاظت به کې. او نن ټول امت د بدنظرۍ په ګناه کې پروت دی، ټول امت د بدنظرۍ. حدیث شریف کې راغلی دي وی 2 قسمه خلق دي. نبی علیہ السلام فرمایي وی مالا لیدلی نه دي او جهنمیان دي. 2 قسمه خلق دي ما لیدلی نه دي جهنمیان دي. نمبر 1 نساء کاسیات عاریات، داسې ښځې چې کپړې چولی دي بربنډې دي. د نبی علیہ السلام په زمانه کې داسې ښځې نه وي چې کپړې به یې چولې وي او بربنډې به وي. خو زموږ په زمانه کې ټولې ښځې داسې دي کپړې یې چولې دي او بربنډې دي. ولې؟ کپړې د کاټن دي. اوس ښځو ته چا ویلي چې د کاټن کپړې اچوه؟ د کاټن خاصیت دا دی چې دی لون شي، دی جسم پورې اونخلي او جسم پکې ښکاري، جسم پکې ښکاري. ښځه به داسې کپړې نه اچوي، ډبلې کپړې به اچوي، غټې کپړې به اچوي. خو اوس ټولو ښځو چې کوم دی تنګې کپړې جوړې کړي دي. تنګې کپړو نه منه راغلې، په تنګو کپړو کې خو یو شی ښکاري چې دا دونه دی، دا دونه دی، دا دونه دی. نو ستر څه شی شو؟ کولو به جوړې، کولو اوږدې کپړې، کولو کپړې، ډبلې کپړې، دا د صلحاو د نیکانو کپړې دي، د نیکانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوه ښځه راغه، ای ورته یا رسول الله چې زه په لاره راځم نو زما دا لمن په لاره باندې د اوښانو پچو وغیره سره لګي. ته حساب وکړه لمن څومره اوږده وه چې لاندې لګېدله. نو وی چې زه راشم جومات ته نو د دې لمن به مې څه حکمي؟ نبی علیہ السلام ورته وی چې په پچه ولګي نو ورپسې بیا په ځمکه لګي؟ وی آو. وی چې په هغه ځمکه ورپسې ولګي نو بس پاکه شوه، په پچه ولګېده ورپسې په ځمکه ولګېده بس پاکه شوه، بس پاکه شوه. دومره اوس زنانو خپلې کمیسونه د کونډو ته را رسولي دي. ډیر کم به ماله ته زه خو څه ویم چې را پیدا کړله، ډیر کم به داسې را پیدا کړي چې د دې کونډو نه کمیس ښکته وي. الان کې سړو ته پکار دي چې د دې کونډو نه کمیس ښکته وي. په خبره ورسېږي ولې چې دا لنډ کمیسونه وي نو چې داسې په لار رواني نو پرتوګه خښتګې پکې ښکاري. چې رکوع سجدې ته ځي نو ټول هر څه پکې ښکاري. نو ستر دې څه شو؟ ستر دی بیا برید تاوی را تاوی وي. زه پښتون یم، ستا پښتو خو لاړله، ستا په پښتو خو شړک را پرېوتی دی، ته د څه شي پښتون؟ نو وی 2 قسمه خلک دي چې جهنمیان دي. یو دا ښځې چې کپړې یې چولي دي او بربنډې دي، خلک ځان ته مایله کوي او دی خلکو ته مایله کېږي. خلک ځان ته مایله کوي او دی خلکو ته.
نو دا ښځو کې غټ مصیبت دی په خبره ورسېدلی په یخنۍ او په ګرمۍ نه دي خو چې خپله کمیس او خپله لمن او خپل چې کوم دی نو سینډل او خپله ګړۍ او خپل بنګړي اښکاره کي بس که بنګړي یې چولي نو هسې به چې کوم دی د لاس تاسې ښکاره را ښکاره کوي او لاس به بار را بار کوي د دغه نه برکې نه چې خلک یې وویني وده الله قهر اخته خاوند دپاره اچوه او د شپې بس چې کوم دی هغه به یې وویني ده نو داسې قسم ښځې جهنمیانې دي نو چې دا حدیث ورته واچوې که نه نو اوس په پاکستان کې ګرځه چې پاکستان نه به کومه ښځه جنت ته لاړه شي او دویم وی داسې خلک به وي چې ډنډې به ورسره یو خلک به پې وایي ډنډې به ورسره یو خلک به پې وایي وی د دې اسونو د دې لکې په شان ډنډې به وي ورسره د دې په مقدار دا پولیسیان او دا فوجیان او دا اپسی مپسی ولا ډنډې ورسره لاټي چار شروع په خبر رسېلې مصداق دکه خلک دی دا جهنم دړي دي دا نو لہذا زنانو ته پکار دي چې ځان محفوظ ساتي د ځان حفاظت وکړي د الله نه ویریږي د الله نه جهنم مزه دی او جنت در باندې حرام دی حدیث شریف کی راغلی سرفرازخان صفدر صاحب رحمت الله علیه ډیره پیری په ذخیرۃ الجنان کې دا حدیث نقل کړی دی المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها فلتدخل الجنة من اي باب شاءت خزا چې کله پنځه منځونه په وخت کوي د رمضان روجې په وخت نیسي او د خاون اطاعت کوي په کومه دروازه چې غواړي جنت ته دي ځي اوس داسې به کم خاوند دي چې د ښځې ته به وي چې ته په بازارونو کې ګرځه او ته چې کوم دی نو بهر ګرځه او ته بې پردې ګرځه نو دا خو د هر خاوند اډر دی چې ته تارې څوک نه ویني ته محفوظه یې ته په حیا کې ته په پرده کې نو چې دا بې پردی وي چې بې پردی وي نو د خاوند اطاعت نشو کنه بس جنت ته کوم ځای نه راغی دې سره یو بل حدیث راوړی دی وی د جنت ښځې چې دي د جنت ښځې د جنت ښځې نو دا به پرېږده بس پرېږده د جنت ښځې چې دي نو وی دا به د دنیا د دې ښځو نه شرمیږي د دنیا ښځې چې وي د دنیا دا دنیا دا ښځې چې دي دی چې جنت ته لاړې شي تللی ډېر مشکل دی خو چې لاړې شي چې لاړې شي نو دا به دومره ښکلي او ښایسته وي چې د جنت حورې او د جنت هغه ښځې ابه د دې نه شرمیږي او د دې نه شرمیږي نو هغوی به ورته وایي چې موږ جوړ یو د مشک او د عنبرو نه د جنت ښځې چې دي که نه هغه الله تبارک وتعالی عنبر په مشکو باندې خوشته کړي دي او د هغې نه جوړ کړي دي او دا قیمتي سیز دی او خوشبودار دی او تاسو جوړ یې د خټې نه انسان د خاورې نه اوبو باندې خوشته کړي ده او بس جوړ کړي دی نه نو دا تاسو دا دومره ښایسته پسه شوې دا دومره ښایسته پسه شوې نو دې ښځو سره به جواب نی نو الله به فرشتو ته وي د دې د طرفه جواب ورکړي نو فرشتې به ورته وي دا دی په دنیا کې منځونه او روجي او د خاوند اطاعت کړی دی منځونه یې کړي روجي نیولې دي او د خاوند اطاعت یې کړی دی دا په دې ښکلي شوي دي د خاوند په اطاعت به ښکلي کېږي په سرخۍ پوډرو پسې تان خطي د خاوند پیسې دې هم تباه کړي او ښکلې هم نه شوې 15 قسمه صابون استعمالي د خاوند اطاعت کوه بس په خپله به ښایسته ولې چې د خاوند په زړه کې دې ځای جوړ کړو که نه ته دې بدرنګه یې هغه له ښایسته بس هغه په زړه کې دې چې ځای جوړ کړو نور چاله څه ضرورت دی چې ته نور چاله ځان ښکلې کې
او کار چا ځان ښکلی کې خو چې خاون په زړه کې تا ځای نه جوړ کړی نو ستا په ښکلیوالي څه اسم پې نه. نو دا حدیث شریف کې راځي طبرانی روایت نقل کړی دی فرمای للمرأة 10 عورات د ښځې دپاره چې کوم دی نو 10 سترونه دي 10 چې کوم دی نو اعضاء 10 څیزونه داسې دي چې هغه به ښځه چې کوم دی نو پټ ساتي جسم بخپل پټ ساتي کپڑے بخپل پټ ساتي کالی بخپل پټ ساتي د زینت چې کوم څیزونه دي کنه دا به ښځې پټ ساتي. اوس د زینت هغه څیزونه دي ښکاره کوي الان کې د زینت څیزونه وې دا به چې کوم دی نو پټ ساتي پټ. فاذا تزوجت چې کله دا ښځه واده وکړي نو ستر الزوج عورة وحده نو خاون ورته چې کوم دی نو یو عورت پټ کی یو عورت د خاون په کور کې پټ شي. وإذا ماتت او کله چې مړه شي نو ستر القبر نو قبر ورته 10 عورات 10 واړه عورتونه پټ کی. څه معنا ده؟ معنا دا چې د دې ښځې چې کوم دی نو ځای یا خو د خاوند د کور دننه دی او یا قبر دی. پښتانه څه وایي یا کور دی یا کور دی وایي نو اوس دا پښتانه خو وایي خو یو پښتون هم نه ښځه په کور کې کونوله او نه ګور ته ورسوله چې کور کې نه کینی خو ګور ته ورسو کنه په خبره ورسېلي بس وایي چې پښتانه هم چې کوم دی نو دا بهرحال دې کې یو څو حقونه نن موږ ذکر کړل نور حقونه به را روان سبق کې ذکر کوو.